د نغمې یوه تازه یوه نوې انټرویو چې هغې پکې ویلي دي چې که ما منګل سره ظلم کړی وي او یا چا په ما باندې دا ثبوت کړل او یا منګل په خپله یو انټرویو کې که ووایي چې ما سره نغمې جفا کړې ده یا یې را سره ظلم زیاتې کړی دی نو بیا خلک حق لري چې زما په باره کې خبرې وکړي. په سوشل میډیا باندې داسې خبرې کیږي چې نغمه دوباره غواړي چې هغه منګل سره یوځای شي او هغه کوم د دوی ترمنځ کوم تاو تریخوالی یا کومې ناخوالې یا کومې خبرې چې رامنځته شوي وي د هغې د یو بل نه معافي وغواړي. نو دغه تفصیل او د نغمې یو نوی انټرویو به تاسو سره شریکو. نغمې په خپل یو نوی انټرویو کې خبرې کړي دي. هغه وایي چې یو وخت منګل په ټلویزیون باندې ژړلی و او په ټلویزیون باندې هغه د خفګان اظهار کړی، یعنی تاسو به هم اورېدلي وي چې هغه یو څو شعرونه ویلي وو، د دغه شعرونو نه پس بیا هغه په سلګو باندې وژړي. کله چې د نغمې نه پوښتنه وشوله چې هغه تا پسې ژړلی و او هغه ولې دومره ژړا وکړه، نو نغمې وویل چې د هغه نه ما هم د دغه ژړا په باره کې پوښتنه کړې وه، خو هغه وویل چې زه خپل وطن پسې خفه یم، زه دې پسې زما زړه خوږېږي چې که زه چېرته په امریکا کې مړ شم نو ما به څوک خپل وطن ته رسوي، او یا دا هم چې د خپل وطن نه لرې یم، کله هم چې خپل وطن ته لاړ شم نو بیا خپل وطن پسې خفه کېږم چې کله راځم نو خپل وطن مې ډېر یادېږي. خو هغه ویل چې زه هم په خپله په ځان باندې پوه نه شوم چې ما څنګه په دغه وخت کې ژړا وکړله، څنګه مې د سترګو نه دومره اوښکې توی شولې، خو هر څه مې چې کړي هغه یو اتفاقي کار و. بیا خلکو د دې نه یو لوی ډرامه جوړه کړله او خلکو ورپسې ویډیوګانې جوړې کړلې چې منګل نغمې پسې خفه دی او داسې نور مختلف قسم خبرې وکړلې. نو نغمې په خپلو خبرو کې ویلي چې ما هیڅ داسې جفا منګل سره نه ده کړې، او کوم خلک چې موږ پسې داسې خبرې کوي نو هغوی ښه نه کوي، ځکه چې د هر انسان حق دی چې هغه که یو طلاق یې ترمنځ وشي نو بیا پکار ده چې بل واده وکړي، دا د هغوی حق دی. خو ځینې خلک چې هغې ته بیا بل رنګ ورکوي نو دا ښه خبره نه ده. دا د نغمې د خولې خبرې وې. د هغې یو ویډیو راغلی ده چې تاسو سره مو شریکه کړله، خلاصه طور مو تاسو ته د هغې انفارمیشن درکړل. که ویډیو مو خوښه شوي وي په آینده کې غواړئ چې نور معلومات هم تر تاسو در ورسي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تازه ترین معلومات او اپډیټ تاسو سره شریکو. خوشحاله اوسئ.